أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا دو قسم موضوعات، دو مضمونه چلیدل. یو مضمون دا چې د فضیلت د صدقو د خیر و خیرات او د هغې متعلق مختلف احکامات مثالونه بیان شول. دا په دې دوو رکو کې وو. دا اخري رکعت دی، اخري آیات دی چې په دې کې د دې تفصیل ده. شروع کې هم د هغې فضیلت اول بیان کړی شوی و. دلته دې آیات کې هم د دغې صدقې او خیر و خیرات فضیلت بیان کړی شوی دی او څوک چې دا کوي د هغو لپاره د اجر عظیم، یعنې د لوی اجر هغه فضیلت، لوی اجر بیان کړی شوی دی. الذین هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه باللیل د شپې والنهار د ورځې سرا په پټه وعلانیة په ښکاره ولهم اجرهم عند ربهم د دې لپاره اجر دی د دې رب په دین ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو په دې باندې ویره وي او نه به دې غمجن کړی شي. یعنې خپل مالونه خرج کوي شپې د ورځې، مطلب دا عادتا یعنې عادي دي د خپل مالونو خرج کولو، یعنې دا د هغو په عادت کې دا خبره ده. شپې ورځې پټې ښکاره په هره طریقې خپل مال څه کوي؟ خرج کوي. دې یو دا پته لګي چې د صدقې یا د خیر و خیرات دپاره څه ټایم متعین نه دی چې په خاص ټایم کې چې دی خیر و خیرات کېږي، نور د دې نه علاوه نه کېږي. یعنې که د شپې ته ورکړې، که د ورځې ورکړې، دارنګې که په پټه ورکړې، په ښکاره ورکړې، تعیین پکې نشته چې یاره دا وخت خاص دی، په دې وخت کې چې دی خیر و خیرات کېږي، په دې ټایم کې کېږي، یا په دې ورځ کېږي، یا په دې شپه کېږي، د دې نه علاوه نه کېږي. نو په دې کې دا نشته، بس مطلق چې په کم وخت کې کې. بیا خبره مخکې تېره شوه سره وعلانیة په پټه او په ښکاره. نو په پټه باندې افضل ورکول مخکې آیات کې هغه خبره تېره شوه چې په پټه باندې خیر و خیرات ورکول افضل دي، د هغې مصلحتونه بیان کړی شوي. لیکن که په بعض صورتونو کې بعض د عوارضو د وجې په ښکاره باندې ورکول چې دی هغه هم افضل کېدی شي، د هغې هم صورتونه ذکر شوي شي، لکه دا چې د تهمت خطره یا ستا دا په دې نیت باندې وکړي چې یاره نور خلک دې طرف ته مایله شي او خیر و خیرات وکړي یا خپلې زکاتونه ورکړي، نو په ښکاره یې ورکړي د دغې نیت لپاره، نو په دغې صورت کې بیا د اعلانیه په ښکاره ورکول دا به افضل شي. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. داسې خلکو دپاره څه دی؟ اجر دی د رب په نزد، یعنې دې به د ویرې وي او نه به دې غمجن کړلی شي. یعنې غم په تېر شوي چې یو کار وشي په هغې باندې انسان غمزده وي، او را روان یو کار چې صحیح را روان وي سړي له نو د هغې په باره کې سړی په خوف کې په یره کې، نو په تېر به هم خفه نه وي، تېر چې څه شي دي، او آینده دپاره د قیامت په ورځ به هم دې غمجن نه کړه، د دې د هغې به سم څه ویره به ورته نه وي. یعنې په دواړو صورتونو کې یعنې دې ته به بریعت او بری میلاو شي، نه به په تېر وخت خفه وي او نه د قیامت په ورځ چې دی دې ته به څه ویرې وغیره وي، دې ته الله پاک چې د دغې ویرې نه به د هغه څه نه به خلاص کړي. دې آیت کې په حواله د ابن عساکر چې دی یو تفسیر کې ذکر کړی شوي دي چې دا آیات چې دی دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د واقعي متعلق نازل شوی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر داسې 40,000 دینار په داسې طریقې خرج کړل چې 10,000 یې د شپې ورکړل، خرج یې کړل د الله په لاره کې، 10,000 یې د ورځې خرج کړل، 10,000 یې په پټه خرج کړل، 10,000 دیناره چې دی دا یې په ښکاره باندې خرج کړل. مفسرین لیکي چې دا آیت د هغې واقعې باره کې نازل شوی دی، یعنې هغه صورت یې نقل کړی دی چې د شپې ورځې او په هر صورت کې چې دی هغه خپل مال خرج کوي. د دې نه علاوه پکې نور هم ډېر اقوال شته چې د دې د شان نزول مبارک وي. په هر صورت چې دی په دې آیت کې بس فضیلت او اجر عظیم چې ډېر لوی غټ اجر څه کېدی شي چې د قیامت په ورځ سړی یعنې په هغه تېر وخت باندې هم خفه نه وي او د روان وخت په باره کې هم څه څه ویره نه وي، د قیامت په ورځ چې دی الله پاک یې درنه هغه ویره ختمه کړي، د دې نه نور څه فضیلت کېدی شي. ترجمې ته غوږ کېدي نه مخکې چې دی بیا جدا بحث شروع دی د ربا متعلق، هغه اوږد دی. ترجمې ته غوږ شئ. الذین هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا
سرا په پټه فپټا وعلانیة وعلانية او په ښکاره أو بخارا فلهم اجرهم فلهم أجرهم پس د دوی لپاره اجر دی مستقبل براجع عند ربهم عند ربي پنځ د رب د دي فنيت ربدي ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم او نه به یره وي په دوی باندې أو نبي فتبان ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن کړلی شي أو نبي غمجن كليشي